السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو په خاص ډول زموږ د ټیکنیکل شاید فرسټ یوټیوب چینل مینوالو ستړي مه شئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ یاست ګرانو دوستانو ملګرو ستاسو لپاره موږ نن ورځ بیا یوه ډېره مهمه ویډیو اپلوډ کړې یو دوی دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو د خوښې وړ وګرځي نننۍ ویډیو زموږ د ډیوي لټرۍ په باره کې ده په همدې موضوع ده چې مثال څنګه موږ تاسو کولی شو د ډیوي لټرۍ په ویزا امریکې ته ځانونه ورسوو په کومه طریقه مثال که هر کله موږ تاسو ثبت نام کړی مثال زموږ نتایج اعلان شي په نتایجو کې موږ بریالي شو هم قسمت مو کار وکړي مثال ویزا هم درته ووځي د دې قابل شئ چې ویزا ترلاسه کړئ مثال قسمت مو ښه وي په همدا پروسه مثال څنګه له همدې څخه وروسته تاسو په مخ وړلی شئ مثال څنګه په کومه طریقه او کله په څومره وخت کې تاسو امریکې هیواد ته ځانونه پرې رسولی شئ په همدې اړه ده په همدې اړه بشپړ معلومات په همدې ویډیو کې چمتو شوي تاسو ټول دوستان او هیوادوال ویډیو تر پایه وګورئ سکیپ هڅه مه کوئ ښه نو رابه شو اوس همدې مسئلې ته نو هر کله مثال په تاسو کې چا ثبت نام کړی وي همدې ډیوي لټرۍ ویزې لپاره په لکه څرنګه چې په مخکې ویډیو کې مې هم همدا خبره تکرار کړې وه چې مثال د همدې ډیوي لټرۍ ریزلټ چې دی 2024 کال همدغه 2023 کال په 5مه میاشت مثال مۍ میاشت کې 6مه نیټه باندې اعلانېږي تاسو هلته خپل نتایج کتلی شئ تاسو ته به نتایجو طریقه هم ښودلې وه چې نتایج به څنګه ګورئ د کنفرمیشن نمبر د لرې کتل کېږي ښه چې هر کله نتایج اعلان شي مثال ستاسو قسمت کار وکړي ویزې قابل هم شي مثال ویزا هم درته وځي قسمت مو دومره ښي څنګه مثال له همدې څخه وروسته د پروسه تاسو په مخ وړلی شئ مثال چې تاسو امریکې ته ځان په ورسوئ هر کله چې ویزا درته وځي نو تاسو ته له همدې پروګرام لخوا د ډیوي لټرۍ پروګرام لخوا مثال همدې کمپنۍ لخوا تاسو ته ایمیل شي هغه ایمیل په واسطه مثال ستاسو نه غوښتنه کوي چې مثال موږ ته تاسو اسناد راولېږئ مثال چې هلته مو څه انتخاب کړي مثال د زده کړو په باره کې لیسانس مو انتخاب وي که چا 12 پاس مو انتخاب کړی وي مثال ځان 14 پاس مو انتخاب وي هر لیول مو چې د زده کړې انتخاب وي مثال همغه مطابق ستاسو نه هغه اسناد غواړي او بله خبره مثال کوم ایمیل چې تاسو هلته اچولی په ثبت نام پروسه کې په همغه ایمیل تاسو ته ایمیل کېږي د دوی لخوا او پاسپورټ غوښتنه به هم دنه وکړي مثال تذکرې غوښتنه کېدای شي هم دنه وکړي همدا اسناد به تاسو دوی ته ورلیږئ همدا اسنادو باندې دوی تاسو ته کار کوي په مقابل کې تاسو ته رسمي ویزا درکوي همدې څخه وروسته کېدای شي هر کله همدا مرحله کمپلیټ شي همدې څخه وروسته به تاسو مثال انټرویو لپاره هم وغواړئ یا کېدای شي په داخل د افغانستان کې وشي یا مثال پاکستان هیواد ته مثال دوبۍ ته تاسو له انټرویو لپاره هم وغواړئ همدې څخه وروسته مثال په همدې کې چې همدا مسلې هم تاسو ټوله خلاصه کړئ همدا مسله به مثال څومره د پروسه به څومره وخت ونیسي په څومره وخت کې مثال همدا ټوله پروسې موږ خلاصولی شو کله امریکې ته رسېدلی شو همدا تاریخ هم زه اوس له ستاسو سره شریکوم تاسو متوجه شئ دوستانو هر کله چې تاسو ثبت نام وکړئ کومه مرحله چې د سکسیس شي کمپلیټ شي نو تاسو ته دلته په جواب ته ښکاره ولیکي تاسو وینئ دلته چې همدغه کومه پروسه چې د مثال سپټمبر 10 پورې د 2024 کال به تاسو همدغه ټوله مرحله چې د کمپلیټ کوئ بشپړ کوئ په دې پر باید تاسو همدغه ټوله مرحله چې د ټوله پروسه چې د خلاصه کړي مثال د دوی لخوا په همدې وخت کې تاسو ته ایمیل شي مثال چې څه غوښتنه دې نه وکړي یا به تاسو ورلګئ مثال پاسپورټ دې نه وغواړي نور اسناد غوښتنه انټرویو لپاره مثال هر ډول پوښتنې چې ستاسو نه کي هماغه پوښتنو ته به تاسو ځواب ورکوئ یا نه وروسته تاسو د همدې قابل کېدلی شئ په همدې موقع کې چې تاسو ته ویزا درکړي او تاسو امریکې ته ورسوي همدا ویزا ښه هر کله مثال همدې نیټې پورې تاسو یې غم ونه خوړ د 2024 کال 10 د سپټمبر پورې نو ستاسو کومه د ډیوي لټرۍ ویزا چې د ایکسپایر شوه نو تاسو بیا په هیڅ طریقه نشئ کولی مثال چې په همدې ویزا باندې امریکې ته لاړ شئ نو په همدې ویزا کې ملګرو همدا وخت کې دی همدې وخت لپاره به تاسو همدا پروسه په مخ وړئ هر کله چې په همدې وخت کې دا کمپلیټ کړئ مثال په همدې وخت کې حتما کمپلیټ کېږي دوی کپي وخت ټاکلی دی یا نه وروسته ملګرو تاسو بیا امریکې ته رسېدلی شئ اکثره ملګرو سره مثال همدا سوال پوښتنه هم پیدا کېږي سره پیدا به هم وي چې آیا په همدې ډیوي لټرۍ ویزې باندې څوک امریکې ته رسېدلي دي په همدې ویزې باندې بالکل ملګرو 100% خلک هیوادوال امریکې ته رسېدلي دي ما یې پوښتنه کړې ده په دې کې هېڅ دروغ نشته چې هر کله تاسو ته مثال همدا ویزه وځي مثال ستاسو قسمت کار وکړي مثال همدا ویزه چانس ترلاسه کوي تاسو چې همدا پروسه په صحیح ډول په مخ یوسئ مثال دوی کومه پوښتنه غوښتنه دې نه کوي په صحیح ډول ځواب کوي تاسو 100% په همدې ویزه امریکا ته رسېدلی شئ
نو خدای دې وکړي چې چا په زړه کې اندېښنه نه وي پاتې. مثال تاسو ټول په همدې پروسه هم پوهېدلي یاست، مثال همدا پروسې په وړلو هم پوهېدلي یاست، مثال چې څنګه به همدا به موږ په مخ وړو، مثال او د وخت په باره کې هم پوهېدلي یاست، مثال چې په څومره وخت کې به موږ همدغه پروسه کمپلیټ کوو او په کوم وخت کې موږ امریکې ته رسېدلی شو. نو ویډیو مو که خوښ شوي نورو دوستانو او هېوادوالو سره یې هم شیر کړئ چې دوی هم له همدې معلوماتو څخه برخمن شي او په آینده کې ترې فایده واخلي. نو د اوس لپاره د خدای په امان ټولو دوستانو ملګرو ته ښه وخت په خدای مې سپارلی یاست.